د دې جایداد وارثان نشي جوړېدی. د پلار وارث نه و، اوس زه یم زه. انګریز خانه څه چل دی درخان؟ جایداد دپاره خلیل جایداد. बीस लाख रुपए पे जमा तानी था. हाँ तो د मापای نه ته د مرګ قابل. تا ته الله پاک څو سامان تیر کړي. چې دا دوه ماشومان ژوندي وي نو موږ د دې څو خبره نه ده، خبره د عزت ده. باندې مین وي د زما کور خبره. او دغه یو ماشوم باندې قبضه واچوه. دا ټول دنیا کې یو فاروق خان دی او یو جمال خان. او که پراس خانی ګټي پراس خان هغه جایداد دی چا چې زموږ خوبونه حرام کړي. زه ستا مرګ پسې راغلی یم، مرګ پسې. د قبر په خزو مې ستا په نوم ټول پایلن ما کتلی دی. نو لاس ډېر اوږده دی. باچا خان لالا چې دا کیسه یې ختمه شوي نو موږ د دې جایداد وارثان نشي جوړېدی. غلطۍ خبرې کوې، زه ستا وژلو پسه ګرځم، وژلو. خنوبر خان رور وجلی دی، رور. فقیران او مسکینان ځانته نږدې کا، فقیران او مسکینان ځانته نږدې کا، چې شي ستورې ځلنده په آخرت کې. ډاکې مه وهه د بل په حق تاثیره، ډاکې مه وهه د بل په حق تاثیره، تل به ګرځي شرمنده په آخرت کې.
खाना अंग्रेज खाना څه چل نادر خان تا ته الله پاک دوه زامن تیر کړي دا خو د خوشحالۍ خبره نادر خانه دا خو د خوشحالۍ خبره ده ته خو دا انعام لایقې د انعام انګریز خانه تا ته الله پاک دوه زامن تیر کړل خو نادر خانه زه د ستا په مطلب باندې پوه نه شوم انګریز خانه تا ښځه حق ورسېده دا تاسو وی نادر خانه دا تاسو وی چې یو پله دی را باندې د خوشحالۍ زیری وکړو خو بل پله دی را باندې دی ښځې د غم زیری وکړو راځه راپسه تاسو خو زه به دې وړو ماشومان سره څه کوم ځان مې ډېره بې وفایي له سره وکړه ډېره بې وفایي له سره وکړه ظالمې ځان راوځي ملا ماته کړه ملا دې ورته ماته کړه ملا راته ماته انګریز خانه بس که وسله وکړه مرفه کلار ده بس که کوی ماشومان کوی ښه نادر خانه د مرګ او د ژوند خو پته نه لري ځکه چې غم او ښادي دا روح خور دی او ځکه چې زما د دوی دوه بچو یو فاروق خان دی او یو جمال خان ځکه چې ته د دې خبرې ګواه یې پوه شوې خو نه تاسو خدای پاک وبخښه یو ضروري اعلان واورئ د پراس خان رندار د جنګریز خان ټبر په حق رسېدلی دی نن ماسخوتن 9 بجې به په حسندره کې جنازه ادا کیږي تاسو ټول کلي ته جنازې اطلاع ده دا اعلان یو ځلې بیا واورئ د پراس خان رندار د جنګریز خان ټبر په حق رسېدلی دی نن ماسخوتن 9 بجې به په حسندره کې جنازه ادا کیږي تاسو ټول کلي ته جنازې خبر دی انا لله و انا الیه راجعون خان جی د جنګریز خان دوه زامن شول او ښځه یې په حق ورسېده حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں السلام علیکم جنګریز خان السلام علیکم ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله وا جنګریز خان ته وګورو لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله جنګریز خان ته دوا به وکړي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد الله اکبر وای دې صبر درکې جنګریز خان الله نادر خان پاسه دیوان صوبم دوست جہاں کو دین ملا بے دینوں نے
कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह अंग्रेज खान खपकी गमा मर्ग हक अदार दा फराज खान अल्लाह पाक रात दो ज़ामन राकल खुदा खज जवान में पके बेलो जंग्रेज खाना खजा खुदा सी दुनिया ने लाड़ा डॉक्टर रात वीरू जगह द विनी कैंसर दी द बचू टेस्ट से मुका शिफत हो जाए حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी योजना में दुआ हो गई नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जंग्रेज खाना जो په دلار تیرې دم په دی اولدار راته وی چې د جنگریز خان کور والا په حق رسیدلی دا نو میدان ډیر ضروری کار دی چې ډیرې ته ورشم دعا وکم او تاسو ما نه پیژنئ د تاسو علاقې ته نوې سچو انسپکټر کامران زرا بدل شوی ما تاسو اس قسمه ضرورت هم وي نو تاسو تانی ته راتلې شئ تاسو زما تانی دروازې هر ټیم کولاوي फज फज अल्लाह ने कहा جنگریزانا ما ته اجازت دې زه به ورشم ना لا चल दे अच्छा यह पास रोक बे बजा نه نه جنگریزان دا زما خپل علاقه ده بل څه ټیم برا چکر شم اوس زما کارونه دي फज جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبي بو جهل खान बाबा وای بچي जंग्रेज खान काका बाने ډیر زیات خپشم او تخته پاک دو زامن ورکل په د خزې ژوند دی پکې بیلو سربخانا خو د جنگریز خان عبادت ته توکو دا جوړ وینم پریکو دا تاسو څنګه خبرې کوئ هغه ځکه چې د جنگریز خان دو زامن پیدا شو تاسو پر هغه ژوند دی مونږ خوشحالي نشو لیدلی سربخانا تاسو چې دا دوه ماشومان ژوند دي نو موږ د دې جایداد ورثان نشي جوړېدی تاسو په دوبس کې راته وکم خان بابا دا ټول دنیا کې یا دو ساتي یا وا سربخانا زامن دی وی هم ستا بشار سلیمان بچه ډاکټر سویل ته وای چې فراس خان دې وجري ته غواړي ډیر خان بابا السلام علیکم
بچې ما را سره دومره ټیک نشته زه ناستې ته نیم راغلی ما په سر نور کارونه هم ډېر دي فراز خان دې حجرې ته غواړي زر تر زره حجرې ته راشه صنوبر خانه بچې او سلیمانه بچې دا هغه جایداد دی چا چې زمونږ خوبونه حرام کړي صنوبر خانه بچې د جنګریز خان 2 ماشومان بلن ډاکټر ته بوځي هغې هم څه فکر پکار دی خان بابا خوښه دې نه ده چې نن دا کیسه ورته ختمه کړو صنوبر خانه بچې د دې موقع نه څه پیدا اخیستل غواړي یا ګوره څه ته راځئ چې ورځو به صنوبر خانه بچې او سلیمانه بچې دا تاسو خواږه تربوران دي لږ ملاقات یې وکړئ صنوبر خانه بچې زه ستا ته د خپلو ماشومانو مخ نشم ښودی بچې ته که په ما باندې مین وې نو زما کور ته به راغلی کاکا ستا بچو ملاقات ته نیم راغلی زه ستا مرګ پسه راغلم مرګ پسه دا څه وایي دا څه وایي سب ګیله ګیله ته پردو کړم نو خپل مې په خپلو چړو خوښې که خوښې پرې کوي نه صنوبر خانه ما ته دا پته نه وه ته خو د نستوړې مار وختې د نستوړې مار بچه خان لالا چې دا کیسه یې ختمه شي خانه خانه انګریز خانه دا څه وشو دا نادر خانه زما دشمن فراز خان دی فراز خان زما د دې ماشوم حفاظت په ته کوې ته انګریز خانه داسې نشي کېدی راځه چې هسپتال ته دې ورسوم راپاسه نادر خانه د هسپتال نه بس خبرې وټې دي زه بس درنه روان یم چې څه مې درته ووي نو هغه وکړه هغه وکړه نه جنګریز خان نه نه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ته فراز خان نن کول تاسو تکلیف کول زه به درغلی وم. ډاکټر صاحب دا جنګریز خان ماشوم دی د جنګریز خان ښځه د کینسر بیماره وه د ماشوم هم ټسټ وکړی ډاکټر صاحب چې داسې بیماري خو نشته تاسو هلته کښېنئ ماشوم ما ته راکړه نیمه ګنټه پس به بس راشي. کینې صبح بچې وای صبح بچې د کلي زمینداره څنګه ده؟ ښه د خانجي ښه ټیټ کار روان دی. ښه ده چې رالې ما سره څه ضروري خبره کوله ورسره. وایه که نه جي ستاسو حکم په سر سترګو. صنوبره بچې زه ته خپل امانت راوبله. یوسف بچې دا ماشوم حلال کا تا ته به زه ډېر انعام درکړم. इंस्पेक्टर से څنګه درابې فراز خان ستا په نوم ټول پایلن ما کتلی دی دا خپلې ګندګیرۍ به دې سمې کړي که د ګندګیرۍ دې سمې نه کړي نو په راښکو راښکو به دې جیل ته بوځم او سرمن به درنه وباسم سرمن. انسپکټر صاحب دا مطلب خبره کوه چې څومره پیسې دې پکار وي در به کم. خان فراز خان نو خوښه دې نه ده چې دا رشته نور هم پخه شي زه خو یم ما ته خپله شکرانه راکړه. تا ته به خپل حصه خپل ځای ته در ورسي. خان فراز خان بیا ما ته اجازت دی زه ځم ځکه چې زما نور هم ډېر کار دی. انسپکټر صاحب ټیم خو د روټۍ دی روټۍ خو به راسه خامخا خوري. نه فراز خان روټۍ به بل څه ټیم وخورم بیا به راچکر شم ما اوس هم په سر نور ډېر کارونه کوم. السلام علیکم. کینه نادر خانه بچې څنګه دې راپېښه خان فراز خان د پښتو یو وړوکی ونمتل دی چې د انسان یوه ګوته زخمي شي نو ټول وجود یې ورسره درد کوي. خان فراز خان تاسو جنګریز خان ماشوم ته واپس کړو تاسو به موږ باندې هر عمره انسان وي ځکه دې ماشوم نه بغیر هغه ماشوم گزاره نشي کوي ځکه چې هغه ماشوم به مړ شي. خان فراز خان او تاسو به ډېره مهرباني وي موږ ته دا ماشوم واپس کړئ. نادر خانه نن زموږ مجري ته راغلی پاینده به رالي په ټیکو ټیکو به دې بهر کړم. خان فراز خان که دا ماشوم تاسو موږ ته واپس نه کړو
نو سبا مو په موږ باندې ګیله نه وي په موږ راپورټ ولي په موږ باندې هېڅ ګیله مانه نه وي سزا لاس تیزاد توره دې تیرا نادرخانه نادرخانه قانون زمون خپل لاس کې کار دی لاس تیزاد توره دې تیرا بابا این نادر خان سے بندوبست پکار دے سنوبر خانه بچی ایکسپیکٹر نمبر ملاو کا والا خان हेलो इंस्पेक्टर साहब नादर खान थाने ته روان دي چې راپورټ دی واره تا د خپل سفر ځای ته ورسي ولا خنو ورا وشي څوک چې زما کور ته بې اجازته راغلی زه د فراز خان زوی یم سلیمان ته خو ماته د سپلۍ برابر هم نه ښکاري دا د فراز خان کورونه دي شکر وباسه چې ته مې پکې پرېښې زما د مخې نه خوښه نن چې ستا په دې کور کې دا خپل زړه خوشحال کړم خان غریب یم خو بې غیرته نه یم دا میدان به هم تا سره په دې ځای باندې ګرم یوسفه ما معاف کا یوسفه ما معاف نه ته د معافۍ نه ته د مرګ قابل یې ځان قانون ته حواله کړه قانون ستا شاته ولاړ دی حوالداره ورشه مجرم ګرفتار کړه ګیلا ګیلا وکړم د خلکو نو تقدیر مې خپل دی او چې ټکرې را کوي نه حوالداره نن راته هغه مجرم مخ وښایه چا چې زما په علاقه کې 302 کیس کړی 302 جی خان راځئ غریب کورنۍ معمولی شان کس او زما په علاقه کې 302 کیس واه یوسفه واه تا ته پته ده چې تا څوک وژلي
تا د خان فراز خان زوی سلیمان په وینو سورو د هغه خان بابا نه جدا کړو خان فراز خان نه جدا کړو تا هغه خپل ورور سنوبت نه جدا کړی نن به زه تا سره هغه انجام کوم چې دا ټول قیدیان مې تا ساتي پوه شوې هوالداره ویې نیسه نصیبې کمې چې راشي نو ګلونو کري اصلي راټولوینه ټول شواهدو او گواهی نه پس جرم 302 کی عدالت په دې نتیجه ورسېدلو چې ملزم یوسف خان ولد کومن خان ته 28 کاله قید با مشقت سزا ورکول غواړي سنوګرا د سلیمان سره تاسو له دومره چا کړی دی ان بابا دا یوسف کړی دی یوسف دومره شو چې زمونږ ګریوان ته یې لاس واچو زه به د وینو وڅکم میراو کله سې چولم به خان بابا هغه دی راغلو فراز خان ستا هم زری خو لا ژوندی دی ته څه غم کوې انسپیکټر صاحب ما ته صف پکار دی خان فراز خان یوسف ما په هغه وخت باندې گرفتار کړی دی او اوس مې دا سوچ دی چې یوسف د پانسۍ تختې ته ورسوم سلیمان 4 ډزه لګېدلی دی او ما په فایل کې پوره 10 ډزه لیکلي دي انسپیکټر صاحب ما ته یوسف پکار دی پانسۍ په تخت باندې نو خان فراز خان دا ډیره ګرانه خبره ده چې یوسف د پانسۍ تخت ته لاړ شي دې دپاره څه پیسو ضرورت دی انسپیکټر صاحب ته ما په پیسو کله خفه کړی په پیسو کې به دې پټ کړم سنوبر خانه زما تاڼه خو درته معلومه ده که نه 20 लाख روپۍ به زما تاڼې ته سبا مازدیګر راوړي انسپیکټر صاحب د پیسو خبره نه ده خبره د عزت ده په 20 ورځو کې دنه دا مجرم گرفتار نشو بیا به زه په خپلو لاسو باندې دا ته خېجوم سنوبر خانه کامران خان پنجرې ته چې کومه مرغۍ راځه داسې په اسانه نشي الوتی ما ته نه دواړه وزره کټ کړي زه ورشه ته زما کار وکړه خو تا کار په ما پرېږده السلام علیکم وزار صاحب سی چو صاحب شته ته صبر بدل ته ودرېږه زه انسپیکټر صاحب کمره کې ګورم خان جي ستاسو مېلمه راغلی ورشه راوغواړه راځه السلام علیکم خان جي وعلیکم سلام نادر خانه ته څنګه راغلې خان جي زه یو رپورټ لیکو ته راغلی وایه نادر خانه ته ډه خبره کوه څه رپورټ لیکل غواړې خان جي رپورټ دا دی چې فراز خان جنګریز خان یې مړ کړو او دغه یو معصوم باندې قبضه واچوه دا رپورټ دي دا دستی کې ولیکل
نادر خانه د غټو خلکو بیخي به راته نه کوي. جنګریز خان فراز خان نه دی مړ کړی، د جنګریز خان ماشوم فراز خان نه دی پټ کړی، دا هم تا پټ کړی دی ځکه چې د جنګریز خان جایداد تا ته پاتې شي. جایداد دپاره خلي، جایداد دپاره. نادر خانه زما تاڼې ته راپورټ لیکو دپاره چې راغلی، ځان سره دې په جیب کې څه راوړی؟ حاجي ما سره پیسې نشته. بیا ستا په سر ما ته فراز خان پوره 4 لکه روپۍ راکړي دي. ته به ما نه دې تاړې نه بهر لاړ نه شي او الله ګرفتار یې کړه. د نصیبې نصیبې کمې چې راشي نو ګلونو کری اصلي اصلي راټولوینه د زړه په وینو چې مې لوی کړل نو هغه ګلونه مې اصلي سترګو کې شونه کډت کم وطن ته اوسم نو د ارمانونو او په خرور کورو لګېدنه په هر ارمان ملو به وشوې نو. ټول شواهدو او گواهی نه پس عدالت په دې نتیجه ورسېدلو چې ملزم نادر خان ولد قمر خان ته 25 کاله قید با مشقت سزا ورکول غواړي. Pama pama pa panini pama ga ga mare re sa pama pama pa panini pama ga ga mare re sa Nida pama ga ma pa pama ga ma ga re sa re ni sa re sa अरमान पसरत किसका दमिनी कर जाऊं मां अरमान पसरत किसका दमिनी कर जाऊं मां दुली हर वक्त दिया जाऊं मां करारा राशा करारा राशा करारा राशा करारा राशा करारा राशा जड़गी कुर्बा पता बादों मां गुले हर वक्त दिया दऊं मां करारा राशा 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 करारा राशा
दुनिया खुलता सरना समोमा गुली हर वक्त दिया दोमा करारा राशा 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 पजरत किसका दमिन कर जाऊं गुले شهباز خانه د مونږ د علاقه څومره ښایسته ده زه خو له اوس د ژوند په خوند باندې پوه شوم جمال خانه زمونږ علاقه خو ډېره ښایسته ده راځه چې نور خوندونه ته نه واخلو چې وګرځو ځوانه ته څوک یو دلته څه کوي زما د پلار قاتل تی ته زما د پلار قاتل تی ته تی تی ته شهباز خانه دا پاگل څوک ته دا دې څه وایي جمال خانه دا لیونی دی دا د نادر خان زوی دی په جیل کې دی په دې دنیا کې څوک نشته دا بې اثرې دی شهباز خانه چا چې په دنیا کې څوک نه وي د هغه الله وي دی به ځان سره بوزم او ما سره به لکه درونو ټیم تېروي لکه درونو هر دور قارون یم چې لوټلې زه د هر دور قارون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم بدنام کړی د هر جبر قانون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم
فرض کړه یم خپلو رهبرانو د وختونو په بې رحمه دلالانو په مخ مخ یم وهلې غاصبانو چې حالاتو په دار کړه نن پرون یم چې حالاتو په دار کړه نن پرون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم خپل کور کې بے کور پات شوه زور لرم خو یم بے زورا پات شوه پښت مور کې یم بے مور پات شوه راځي هر وخت د خپل ځان پلټون یم راځي هر وخت د خپل ځان پلټون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم ټول شم د سلګو بدل باخلم د دیواړه محرومو بدل باخلم د هر ظلم او سختو بدل باخلم لا مړنیم خو پتما د بدلون یم لا مړنیم خو پتما د بدلون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم چې لوټلې زه د هر دور قارون یم چې لوټلې زه د هر دور قارون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم بدنام کړه چې د هر جبر قانون یم بدنام کړه چې د هر جبر قانون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم
پلار قاتل ته ته زما د پلار قاتل تل ته زما د پلار قاتل اوس دې ته پاتې شو زمونږ د کلي سپي به مونږ ته لاس راچوي ای خانگوټیا نرانو ته وخایه نرانو ته دا خو ځان ته پاگل دی پاگل خان صنوبر خان په مخ کې ته په اوچت اواز خبره کوي چې څنګه عمل مې د سره وکړو داسې عمل به تا سره هم وکړم یا خو دا ګزو او دا میدان دې مامګانو ته دوا کوه چې بچې کې رانه ځه تا چې کوم وجلي هغه دې خدای وبخي ټولو شواهدو او گواهی نه پس ملزم نادرخان ولد قمرخان جرم 302 کیس کې عدالت باعزت بری کول غواړي ژوندون په خوشحالو شوینو نادرخانه تا ته چې ما کوم راز ښودلی و هغه راز ښکاره کړه یوسفه الله به خیر کړي هم ستا چې یوه شوه زما پلانو افسوس دی داسې او سوال مې کله کړی و نه لکه نینا چې په اور سوځینو داسې د وخت په جهنم وسوځېدم نادرخانه د خپل کور لاره خو درته معلومه ده که نه هسې نه چې په دې 25 کاله کې درنه لار غلطه شوي خو دا یوه خبره مې واوره چې فراز خان ته ګوره هېڅ تکلیف هم ونه رسي سچو صاحب په خدای وخت راوستو دا ارمان به دې پوره کړي ګیټ آوټ
السلام علیکم. دا پاگل دی. وانا ته یې څوک او دلته څنګه رالي؟ نن 25 کاله مخکې فراز خان تا پلار مړ کړو جنګریز خان. نن تاسو ماشومان پاتې شوئ. اناباد ته یوسف لوی کې او فراز خان تا په سر ورته پیسې ورکړي چې جمال خان حلال کا. یوسف اناباد هم تا حلال کړي بچ کې ته لوی کې. جمال خانه اناباد بیا فراز خان سویل ډاکټر ته پیسې ورکړي او تا ضروري لیونی کو لیونتوب انجکشن یې ورته ووالو. دا ټوله کیسه ماته یوسف په جیل کې کړې ده. تا په جیل کې څه کول؟ جمال خانه ای تاسو پلار په ټس کې لاړې. جمال خانه تا پلار فراز خان مړ کړو. ځکه زه جیل ته لاړم. دعوا یې په ما وشوه. دا ظلم موږ سره ولې وشو؟ جمال خانه دا ځکه وشو چې فراز خان تا سکت تره دی. ادې تا جایداد ته خللی. دا ځکه وشو. نادرخانه زه به د فراز خان وینې وڅکم وینې. جمال خانه که تا سره د دې جنګ کې اوږه په اوږه ولاړ یم. ټولو شواهدو او ګواهۍ نه پس ملزم یوسف عدالت باعزته بری کول غواړي. یوسف مې د جیل نه بهر ولیدو. نادرخان مې جیل نه بهر ولیدو. تا ته چې موږ دومره پیسې درکړي دا زه په دې سترګو څه وینم؟ برهانه خبرې په اوش کې کوه. ما تا باندې ټول عمر ورزي خرڅه کړي. زه ستاسو غلام یم. ما خپل وس وکړو. اوس خو ما ته هلک پرېښود. یوسف یې پرېښود او نادرخان اوس د دې کیس هم شم. انسپکټر صاحب تا خو زموږ دولت وخوړو. د صنوبر خان پیسې د اوسپنې نینې چیچنده تا هم جوړې قضا راغلې ده. د ځمکې تل ته به دې غورځوم. تل ته برهانه ته ځان خیال ساته. نادرخان او یوسف ستا مرګ پسې ګرځېږي. ستا حال ای سره خو به بیا ګورم. لومبې به د ستا بندوبست کوم.
مصطفی د قانون پنجرې نه خو آزاد شوې تا د صنوبر خان رور وجلی دی رور نن به زه تا په خپل قانون کې بره لیږم بره نادرخانه دا زموږ اصلي دشمنان دي ولې چې یو هم درنه ژوندی لاړل ابۍ دادا خبرېږي مال به زنا په ململ تړلې وینا د حال ویلو زه مې نشتا د ګیلو ډک زړګې به تور له حده وړمه ارمان به هلا زما درشي چې کټ مې واخلي تورو خاورو لمې وړینا پکټ د جنازې مې جړې دلې وې کنا د قبر په خزو مې وړې دلې وې کنا پکټ د جنازې مې جړې دلې وې کنا د قبر په خزو مې وړې دلې وې نادرخانه یوه ساه راته ووایه چې یوسف سره دا ظلم چا وکړو جمال خانه د پښتو په کتاب کې هر دشمن تربورو دا صنوبر خان او فراز خان په لالچ شو فراز خان او صنوبر خان به زمانه ژوندي پاتې نشي ژوندي ډاکټر صاحب زما مور بیماره ده موږ سره لاړې ډېره مهرباني وکړئ تاسو دا ته کولی زه دا بیمار ګورم ودرېږه ډاکټر صاحب جمال خانه دا همغه ډاکټر دی چې تا رور ته د لیونتوب ستنې والي دی ځکه لیونی مونږ سره د ډاکټر دا ظلم دومره په څه باندې کړی دی جمال خانه دی موږ سره د فراز خان په لالچ کړی دی د فراز خان او جمال خانه ما نه دا غلطي شوې ده خو هغه وخت د پیسو په لالچ کې ما نه شوې ده
السلام علیکم. زه لږ په ګش راوتم، زه تاڼې ته درځم، بیا ته راشه که نه تا سره زه هلته کې بیا خبرې کوم. ټیک شو زه درځم. اوکې راځه یو حوالدار صاحب لږ ضروري کار دی، ای پسې ځو بیا به راشو. جمال خانه تا اومغه ځمکه ده چې فراز خان او صنوبر خان تا د پلار نه قبضه که پټواري راوستو، ځمکه یې ځان پسې وخیو. جمال خانه نادر خانه هغه ټیم کې زما د پلار وارث نه و، اوس زه یم زه. اوس په پته لګي چې دا میدان زه ګټم او که فراز خان یې ګټي فراز خان. جمال خانه دا اومغه سوچو دی، فراز خان مې ملګری دی او په دې ځمکه کې د پوره لا نادر خانه د قانون لاس ډېر اوږده دی، ښه سوچ پې وکړه، هسې نه بیا په خپله غلطۍ باندې احتمال. ته د غلطۍ خبرې کوې، زه یې ستا وژلو پسه ګرځم، وژلو پسه. جمال خانه تا اومغه سوچو چې قانون په جامه کې غدار او ښځه وکړل چې مړ دی. دا زما د پلار لومبی قاتل و. اوس په زه فراز خان ته او صنوبر خان ته د خپلو مټو زور خیم زور. ډېر ښه جمال خانه ډېر ښه. زما د پلار قاتل تی، زما د پلار قاتل تی ته.
خان بابا دا د جنګریز خان زوی دی جنګریز خان زوی صنوبر بچې دی لکه پیشو وساګانې دې نه ختمېږي د جنانې په خپله بوزه ختم بشي شوځه وعلیکم سلام ما خیر خیر همه د لیونی خو مې نه ولیدلې هغه فراز خان بوتلو ګوتې نه نیولې او بوتلو ځان سره ها او بالکل ولې وخت صنوبر خان بچې دا زموږ د دښمن دی هو د دې ځمکې وارث څوک دا جمال خان او فاروق خان دی
هم څه په موټو کې بیا بنګړي نه چولي لالا جانا خان سره له پوښ کا خبره کا یا نو سره کانټې مه جویا دا جامې به دې ماته ارمان که زما خواله راځي نو ارمان ته د مینې یار مې ته قرار مې ته د جون سنگار مې ته د ژوند بهار مې ته د مینې یار مې ته د زړه قرار مې غریب جان مثال د غر د غر او غر سره په ډغر والو به دا خپل سر مات کې ځان ته د ژوند بهار مې ته د ژوند سنگار مې ته جهان د ضرورې مې دې درکړې خو په نر